Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. In this video again we are going to learn some important سلامونه sentences. قدرمن زده کوونکو بیا هم ښه راغلاست او علمي تحقیق آنلاین ښوونیز مرکز ته. په دې ویډیو کې موږ غواړو چې ځینې مهمې او ګټورې جملې زده کړو. لومړی جمله سلام یا السلام علیکم. Hello. 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 ستاسو یا ستا څه نوم دی؟ What is your name? What is your name? What is your name? زه ښه یم. I'm great. I'm great. زه بالکل ښه یم یا بیخي ښه یم. I'm great. زما نوم کریم دی. My name is Kareem. My name is Kareem. زه په کور کې یم. I am at home. I am at home. I am at home. زه په داخل کې یم. inside داخل. I am inside. I'm inside. I am inside. زه بهر یم. outside بهر. I'm outside. I am outside. I'm outside. زه په لاره کې یم. I am on my way. I am on my way. I'm on my way. څو بجې دي یا څه وخت دی؟ What time is it? What time is it? What time is it? چیرته یې؟ Where are you? Where are you? Where are you? څه کار کوي همدا اوس؟ What are you doing? What are you doing? What are you doing? قدرمن زده کوونکو راځو د درس دوهمه برخه second part درس ته غوږ ونیسئ. Lesson 2. Do you speak English? Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little, but not very well. How long have you been here? 2 months. What do you do for work? I'm a teacher. How about you? I'm a student. اوس محاوروي تمرین لرو. همدغه ویونکو سره تاسو جملې په صحیح تلفظ سره تکرار کړئ. تلفظ زده کړئ. اوس وبخئ، آیا تاسو امریکایي یاستئ؟ Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? Excuse me, are you American? نه. No. No.
No. آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ؟ Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? ډېر کم یعنی ډېر ښه نه. A little, but not very well. A little, but not very well. A little, but not very well. څومره وخت کېږي چې تاسو دلته اوسېږئ؟ How long have you been here? How long have you been here? How long have you been here? دوه میاشتې. 2 months. 2 months. 2 months. څه کاروبار کوي؟ What do you do for work? What do you do for work? What do you do for work? زه ښوونکی یم. تاسو څه کاروبار کوئ؟ I'm a teacher. How about you? I'm a teacher. How about you? I'm a teacher. How about you? زه زده کوونکی یم. I'm a student. I'm a student. I'm a student. قدرمنو زده کوونکو، محاورې تمرین دی، یعنی کمپیوټر له تاسو څخه پوښتنه کوي او تاسو باید ځواب ورکړئ. همدارنګه د درس په دوهمه برخه کې بیا تاسو پوښتنه کوي او کمپیوټر تاسو ته ځواب درکوي. لکه لومړی تاسو نه پوښتنه کوي. Excuse me, are you American? Do you speak English? How long have you been here? What do you do for work? I'm a student. اوس برعکس تاسو پوښتنه وکړئ او کمپیوټر تاسو ته ځواب درکوي. یعنی برعکس دی. No. A little, but not very well. Two months. I'm a teacher. How about you? قدرمنو زده کوونکو، اوس هغه جملې چې تاسو زده کړې پښتو څخه انګلیسي ته تبدیل کړئ. یعنی څنګه؟ زه یې په پښتو کې وایم، همدغه جمله تاسو بیرته په انګلیسي کې وایاست. که چیرته ونه توانېدلئ، همدغه ریکارډ کې بیا تکرار شوي دي او خپله غلطي اصلاح کړئ. فرض مثال، زه یو جمله وایم، تاسو باید همدغه په انګلیسي کې وایاست. وبخئ، آیا تاسو امریکایي یاست؟ Excuse me, are you American?
نه. No. آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ؟ Do you speak English? ډېر کم، یعنی چندان ښه نه. A little, but not very well. څومره وخت کېږي تاسو دلته اوسېږئ؟ How long have you been here? دوه میاشتې. Two months. څه کاروبار کوئ؟ What do you do for work? زه ښوونکی یم، تاسو څه کاروبار کوئ؟ I'm a teacher. How about you? زه زده کوونکی یم. I'm a student. قدرمن زده کوونکو، تر کوم حده پورې چې ما کولی شو دغه محاوره تاسو ته ما اسانه کړله. که بیا هم تاسو کوم ځای کې مشکل لرئ، کولی شئ دغه ویډیو له بیا د سره څخه وګورئ، بیا تکرار کړئ. زده کوونکو که چېرته درس مو خوښ شوی وي، دغه درس درسره حتما لایک کړئ تر څو نورو دوستانو زده کوونکو ته دغه درس ریکمنډ شي او هغوی هم له دغه درس څخه استفاده وکړي. او که چېرته له موږ سره نوي یاستئ او لومړی ځل زموږ درس تعقیبوئ، حتما درسره دغه چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو دغه د بیل غږه کومه چې دغه درسره آل کلیک ووهئ تر څو راتلونکي ټول درسونه تاسو ته په خپل وخت ورسیږي. او که چېرته پوښتنه سوال لرئ، د کمنټ کې درسره حتما ذکر کړئ. همدارنګه د چینل په باره کې، د درسونو په باره کې کوم بهترین نظر، مشوره، غوښتنه لرئ، هغه هم راسره شریکه کړئ تر څو ستاسو له پوښتنو او همدارنګه د نظریاتو څخه استفاده وکړم او راتلونکي کې تاسو ته خوندور او همدارنګه ګټور درسونه شریک کړم. تر بل درس زه انجینر احمد الله حقیار چې تاسو سره حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.